کله چې د انسان غمونه او تکلیفونه او ناامیدي ډېره شي او دا په ویر او خفګان کې وي، نو دا سوال یې ذهن ته راځي: متى نصر الله؟ الله سبحانه وتعالى مدد به کله وي؟ الله فرمایي: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الله فرمایي: آیا تاسو ګمان کوئ چې داخل بشئ جنت ته، حال دا چې نه دی راغلی تاسو ته حال د هغه کسانو چې مخکې ستاسو نه وو، رسېدلی و هغوی ته تکلیف د مال، تکلیف د بدن او خوځولی شوي وو، تر دې چې وبویل رسول او هغه کسانو چې ایمان یې راوړی و د هغه په ملګرتیا کې وو. کله به وي مدد د الله سبحانه وتعالی؟ عطا بن ابي رباح فرمایي: کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مدینې منورې ته داخل شو، نو هغوی باندې تکلیف ډیر شو، ځکه هغوی وتلي وو بغیر د مال نه، خپل کورونه یې پرېښي وو، خپل مالونه یې پرېښي وو، او یهودو ورته دښمني ښکاره کړه، او منافقانو د قوم هغوی خپل عداوت او دښمني پټه کړه. نو الله سبحانه وتعالی د آیات نازل کړه دې لپاره چې د هغوی زړونه ښه شي. دا سوال دا د شک د وجې نه و چې کله به وي مدد د الله سبحانه وتعالی، بلکې دا د تلوار او جلتۍ د وجې نه و. هغه کامیابي چې دوی سره وعده شوې وه، الله سبحانه وتعالی په جواب کې ورته وایي او زیری ورکوي: الا ان نصر الله قریب، خبردار یقینا چې د الله سبحانه وتعالی مدد هغه نږدې دی، او الله سبحانه وتعالی د خپل دین مدد کوي، دا په هر قیمت باندې. ولو کره الکافرون، اگر که کافران یې بد ګڼي، دا د الله سبحانه وتعالی وعده ده، او الله سبحانه وتعالی کله هم د خپلې وعدې مخالفت نه کوي. نو که ته غواړې چې د الله سبحانه وتعالی مدد او مرسته تا ته حاصله شي، نو اول سبب دا دی چې په سختۍ باندې او په تکلیف باندې صبر کول، او دویم د ګناهونو نه ځان ساتل، د معصیت او نافرمانۍ نه ځان ساتل، او په الله سبحانه وتعالی باندې کلک او مضبوط یقین لرل.